د مینه ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام ستړي مشئ وخت مو په خیر پام وکړئ د دې ساعت خبرې ټولګي ته کوچني افغان اتل پاکستانی سیال ته ماتې ورکړه. کابل کې د فری فایټ نړیوال فدراسیون لخوا په رسمي لوبه کې افغان فری فایټر خلیل ارسلانی بریالی شو او خپل پاکستانی سیال ته ماتې ورکړه. طالبانو په هرات کې 2 تنه د سړي تختونې په تور ووژل. هرات کې ځایي سرچینې وایي چې طالبانو د 14 کلن تنکي ځوان د تختولو په تور 2 تنه په ډز ووژل. د سرچینو په وینا طالبانو د دغو 2 تنو له وژلو وروسته د هرات په غیزان سیمه کې اعلان وکړ چې وژل شوو کسانو د دغه 14 کلن هلک له تختولو وروسته د نوموړي له پلار څخه $1 میلیون غوښتي وه. سرچینې همداراز وایي چې طالبانو ویلي 3 تنه نور یې هم د سړي تختونې په تور نیولې، خو د نیول شوو کسانو ځای یې نه دی په ډاګه کړی. د طالبانو یاد اقدام که څه هم د یو شمېر خلکو د منفي غبرګون سره مخ شوی او وایي صحرایي محکمې باید ودرول شي، خو بل خوا بیا یو شمېر نور وایي پر انسان تختونکي باید رحم ونه شي او اشد مجازات شي. پاکستان کې د تیلو بیې 10 روپۍ لوړې شوې دي. شهباز شریف وایي عمران خان هڅې لګیا دی، ټول ټاکنې به 15 میاشتې وروسته کیږي. د پاکستان خزانه وزیر مفتاح اسماعیل ویلي په هیواد کې د پټرول او ډیزلو د هر یو لیټر بیه 10 روپۍ زیاتوي. پلازمینه اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته وینا کې ښاغلي اسماعیل ویل لدی وروسته به د 1 لیټر پټرول بیه 209 روپۍ او 80 پیسې او د 1 لیټر ډیزلو بیه 204 روپۍ او 15 پیسې وي. نوموړي دغه راز وویل د لایټ ډیزلو بیه هم زیاته شوې، نوې بیه 128 روپۍ ته رسیدلې او د خاورو تیلو یا کروسین د 1 لیټر بیه 180 روپۍ او 94 پیسو ته رسیدلې ده. د ښاغلي اسماعیل په وینا تر 10 روپۍ پورې د 1 لیټر پټرولو بیې زیاتولو سره سره حکومت ته 9 روپۍ زیان اوړي، ځکه په وینا یې موږ د نفتو بدل کې هیڅ مالیه نه اخلو. په ورته مهال د پاکستان مرکزی بانک کې د بهرنۍ اسعارو زیرمې کمیږي او د ټول ټال زیرمو کچه 15 میلیارډ او څه باندې 200 میلیونو ته ټیټه شوې ده. د ریپورټونو له مخې د بهرنیو پورونو یوې برخې له پرې کولو وروسته د پاکستان مرکزی بانک کې د بهرنیو اسعارو زیرمه له 10 میلیارډ ډالرو کمه شوې ده. بلخوا شهباز شریف وایي د عمران خان چې ځای نه نیسي، ټاکنې به په خپل وخت 15 میاشتې وروسته ترسره شي. د نورستان په ځنګلونو کې د لګېدلي اور د مهار لپاره لوړپوړي دولتي پلاوي نورستان او کونړ ولایتونو ته سفر کړی. په یخو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د مرستیال مولوي شرف الدین په مشرۍ د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ګډ پلاوي تېره ورځ نورستان او کونړ ولایتونو ته سفر کړی. یاد پلاوي نورستان کې له سوځېدو سیمو څخه لیدنه کړې او له شته امکاناتو په ګټې اخیستنې سره یې د اور د مهار کولو لپاره لازم تدابیر نیولې او ځایي مسؤلینو ته یې سپارښتنه کړې څو تر څو د ورته پیښو د تکرار مخنیوی وکړي. امریکا وايي طالبان باید له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وايي که څه هم امریکا په افغانستان کې پوځي حضور نه لري، خو د احتمالي ګواښونو په وړاندې چې له افغانستانه راڅرګندېږي هوښیاره ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون پنجشنبه ناوخته په یوه خبري ناسته کې د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل زه د دې مشخص راپور په اړه تبصره نه کوم، خو زه دا وایم چې طالبان او د داعش خراسان څانګه په څو علتونو قسم خوړلی دښمنان دي او موږ به په دې اړه خپل نظر څرګند کړو. که څه هم موږ په افغانستان کې پوځي حضور نه لرو، خو د داعش ډلې له ادرسه امریکایان او امریکا ته له ورپېښو بالوقوع ګواښونو خبر یو. افغانستان باید له دې وضعیته راووځي او موږ یو ځل بیا پر طالبانو غږ کوو چې پر خپلو ژمنو ولاړ واوسي او د ترهګرۍ ضد ژمنو باندې عمل وکړي. موږ به دې ډلو ته اجازه ورنه کړو چې په ازاده توګه افغانستان کې فعالیت وکړي. مخکې له دې هم د امریکا د دفاع وزارت او د بهرنیو چارو وزارت چارواکو له افغانستانه دوی ته د داعش ډلې د احتمالي ګواښونو په اړه اندېښنې او خبرداری مطرح کړی و. خو د طالبانو د حکومت چارواکي ډاډ ورکوي چې نه یوازې د امریکا بلکې د هیڅ هیواد پر ضد به د افغانستان خاورې کارولو ته اجازه ورنه کړي. متقي وایي د هیواد ټول بندرونه د ګاونډیو هیوادونو پر مخ خلاص دي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي وایي افغانستان د نړۍ او سیمې له هیوادونو سره ښې اړیکې لري او د اسلامي امارت د متوازن بهرني سیاست له کبله افغانستان د ګاونډیو هیوادونو لپاره د اقتصاد او اتصال په مرکز بدلیږي. متقي په هغه ناسته کې چې په مرمرینه ماڼۍ کې جوړه شوې وه وویل چې اسلامي امارت له ګاونډیو هیوادونو سره هیڅ ډول ستونزه نه لري او د افغانستان ټول بندرونو د ګاونډیو پر مخ خلاص دي. نوموړي دغه راز وویل په
په تیرو 20 کلونو کې افغانستان د نړۍ په کچه د نشه یي توکو په تولید کې لومړی مقام خپل کړی و او شاوخوا 4 میلیونه هیوادوال په نشه یي توکو اخته شول. خو اوس چې دغه کچه صفر ته راښکته شوې، په بدل کې افغانستان سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. هرات کې پلورنځیو ته د طالبانو حکم، د جامو د پلاستیکي موډلونو سرونه پرې کړئ. سرچینې وایي چې طالب ډلې یو ځل بیا د هرات ښار ټولو جامو پلورنځیو ته خبرداری ورکړی چې باید د جامو د پلاستیکي نانځکو سرونه ترې جلا کړي. په هرات کې سرچینې وایي چې طالبانو پنجشنبه د غبرګولي پر 12مه دغو هټیوالو ته ویلي چې دا نانځکې بوتان دي او باید په هټیو کې نه وي. د طالبانو په وینا د جامو ټول پلورنځي باید خپلې ګوډۍ راټولي یا یې سرونه ترې پرې کړي. دا دویم ځل دی چې طالبان د هرات ښار جامو پلورونکو ته حکم کړی دی چې له موډلونو استفاده ونه کړئ. طالبانو خبرداری ورکړی که هټیوال له دغه حکم سرغړونه وکړي له جدي چلند سره به مخ شي. کار او ټولنیزو چارو وزارت ته د بیکارۍ کمولو طرحې دنده سپارل شوې. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته دنده سپارل شوې چې د بیکارۍ کمولو او کارموندنې په موخه لنډمهالې او منځمهالې طرحې او دغه راز له سکتوري وزارتونو او اړوندو ادارو متخصصینو سره په همغږۍ د کارموندنې مالي پالیسي ترتیب کړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په خبرپاڼه کې راغلي د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي په مشرۍ د اداري کمیسیون غونډه پرون ترسره شوه. سرچینې لیکلي چې په پیل کې د اداري کمیسیون غړو د وسپارل شوو دندو په اړه خپل راپورونه شریک کړل. خبرپاڼه کې راغلي ورپسې د مختلفو موضوعاتو له هغې ډلې په اړوندو ادارو کې د بالمقطع کارکوونکو ګمارنې، د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست پرسونل لپاره د اضافه کاري اجرا کولو، د منحل شوو ادارو د کارکوونکو برخلیک او په بهر کې د میشتو افغانانو ستونزو ته د رسیدنې په اړه بحث او په تړاو یې لازم تصمیمونه ونیول شول. پر اوکراین د روسیې یرغل 100 ورځې ناټو وایي دا یوه خونړۍ جګړه ده. په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل 100 ورځې پوره شوې، د ناټو سرمنشي ویلي دا یوه خونړۍ جګړه ده چې هم اوکراین او هم روسیې ته پکې ډیر مرګ ژوبله اوښتې ده. پر اوکراین د روسیې یرغل د تیرې فبرورۍ میاشتې پر 24مه پیل شو. د ناټو سرمنشي ینس سټولنبرګ ویلي چې لویدیځ هیوادونه باید د اوږده لیږد رالېږد لپاره چمتو شي. نوموړي دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایډن سره تر خبرو وروسته خبریالانو ته کړي دي چې وایي ناټو باید په اوږده جګړه کې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. موږ باید اوږدمهاله چمتووالی ولرو، ځکه څه چې وینو دا جګړه پر یوې خونړۍ جګړې اوښتې ده چې د اوکراین خلک له خپلې خاورې د دفاع لپاره د جګړې ډګر کې ډېرې قربانۍ ورکوي. خو دا هم وینو چې روسیې ته هم اوس مهال ډېر تلفات اوړي. درنو کتونکو، د دې ساعت خبرونه تر همدې ځایه وه. تر نورو خبرونو تاسو ته خوشحاله وخت. د خدای په امان.